د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اړوند سیمې په ګلان کمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو بنسټونو لخوا دوی لپاره په ترسره کیدونکو خدمتونو کې لږوالی راغلی دی. دوی زیاتوي سره له دې چې د وزیرستانیو کډوالو د ژوند ټوله تکیه په مرستو ده، خو په روان زیږدیز کال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د قراردادونو موده هم دریو میاشتو ته راکمه شوې ده. اوله ستونزه خو دلته کې چې کومه دوی میژه د مکتبې دو تقریبا 15 میاشتې شي چې مکتبینه باندې. دویمه مسله د میز د مرستې دو مخکې قرارداد شوی 3 میاشتې هغه یې په ختمېدو ده چې بیا قرارداد وشي. بله مرسته دلته کې چې میز کیمه دو د زمینۍ مرسته چې کیمه وه $8 یې ځنه خلک ته ورکړل ځنه پوتې دي. که څه هم په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د کورنیو کره شمېره نه ده معلومه، خو د چارواکو په وینا چې تر اوسه د دوی 8025 کورنۍ میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي. وزیرستاني کډوال وایي په خوست او په ځانګړي ډول ګلان کمپ کې د دوی ډیره برخه ځوانان دي، خو هغوی نه بوختیا لري او نه ورته د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. چې افغانستان کې چې کومو یمایبونو سره کومک کیږي چې هغه نمونه کومک یې موږ سره وشي یمیږه د کومو په سطحه چې کومو کډول دي دا غونډ و دا نمونه تشخیص شوي لکه معیوب چې دی هغه نر خلک په دغه نمونه کې دی. هېڅ شي طریقه نشته یمیږ سره لفظي نه قبلي نه وکړو که نه 2-3 وره لیکل وشول چې یورې کټې لیکل وشول دغه ورک شول نه ډالر وي هغه نه ورک شول په سل کې یوه کس ته ورکړو هغه نر غونډ دغه سپوتې شي. یاد دې وي د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو راوروسته د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په خوست او پکتیکا کې میشتې دي، خو یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي.